ولسوالۍ د مورګۍ د عیدګاه مسجد چې په دې کې د صفونو ضرورت و او زما د ملګرو په عمرونو کې د الله برکت کې دی. په دغې جوماتونو په دې مسجد یعنې جامع مسجد کې نن هغه صفونه واچول. سبا یا بله ورځ به د کوچني اختر ورځ وي. عزیزانو دغه جنازګاه چې تاسو وینئ جنازګاه هم ده او هم ورسره عیدګاه مسجد دی ده چې سبا به یا بل سبا په دې کې زرګونه خلک راځي او دلته د اختر د لمونځ لپاره دلته همداسې جنازو ته په زرګونه خلک وي. خو عزیزانو د دې عیدګاه مسجد یو غټه ستونزه سره شریکوم چې دا مونږ ته د نیکونو نه یو تاریخي جومات راپاتې دی چې یعنې دې تاسو وینئ چې سرپناه نشته هېوادوالو. یعنې حکومت خو ډېر غاږم حکومت باندې وکړ، دولت خو زموږ په دې کې کوم مونږ سره کومک ونه کړ. همداسې زموږ دلته مؤسسې چې کومې دي هېڅ زموږ سره په دې کې کومک ونه کړ. زموږ هغه وزدار هېوادوال چې ډېر شتمن هېوادوال زموږ شته، ډېر شتمن زموږ عزیزان شته د دغې ولسوالۍ دي که هغه د ملک نه بهر دي او داخل دي، زموږ سوداګرونه دي. هغو نه اوس دا غوښتنه کوو چې راځئ دا هم د پلار او د نیکونو یعنې مسجد دی او یو عیدګاه مسجد دی. دلته تاسو هر وخت کې وینئ چې یعنې په زرګونو خلک دلته د اختر لمونځونو له راځي. خو هېوادوالو ستونزه یې دا ده چې دې سرپناه نشته. په ژمي کې یعنې په یخنۍ په موسم کې د یخنۍ نه دلته څوک نه جنازې کولی شي نه د اختر لمونځونو ته راتلی شي. او اوس د ګرمۍ په موسم کې همداسې که د اختر لمونځ وي باور په خدای وکړئ چې د خلکو لاندې خپې سوځي د ګرمۍ نه. ځمکه دومره سره وي که همداسې ورسره جنازه وي څوک نشي ودرېدی. 15 منټه دې جومات کښېني دلته انتظار نشي کړی ولې چې مر وي. نو عزیزانو راځئ په وزدارو عزیزانو باندې د الله د رضا لپاره غږ کوم چې دې مسجد کې راټول شئ او کومک وکړئ په اتفاق سره. انشاءالله چې دا به تر قیامته پورې همداسې وي. الله به ستاسو په دغې ثواب کې حصه کوي، الله به تاسو ته اجرونه درکوي. نو راځئ د دې په باره کې جدي کومک وکړئ. او بل عزیزانو سبا یا بل سبا مې ورته ویل الله دې دا روژې 10 پوره کړي، د وړوکي اختر ورځ ده. الله دې نور زموږ په دې اختر په رارسېدو سره زموږ په دې ملک کې امن ناولي. روژې د ټولو مسلمانانو قبول او منظورې کړي او د را روان اختر ټولو هېوادوالو ته مبارکي یم. بیا محترمو هېوادوالو په تاسو زه غږ کوم چې زموږ وطن ډېر غریب دی، بلکې ډېر هېوادوال سرمایداره راشي سترګې پناه کړي د دغه خپل وطن نه مخ واړوي په نورو ملکونو کې هر قسم تاغه کوي. خو انشاءالله تعالی چې زموږ او ستاسو دغه وطن چې دی موږ په دغه یادېږو د دغه نه هغه کېږو. دغه زموږ د یادګاه جومات دی. محترمو ډېر هېوادوال راغلي دلته یې صفونو کې منځونه کړي دلته هغه کړي، خو د هغې نه باوجود یې مولا که په دې باندې کوم خیال ساتلی دی. زموږ دغه ورباندې غږ دی چې په دغه سره یې امداد وکړي. دا د دې دنیا هم ګټه ده د هغې دنیا هم ګټه ده او الله به ورته اجر ورکوي. اول زما وسه چې کېده ولا چې دا کار مې کړی وای خو ډېر بې وسه یم او په دې سرمایدارو هېوادوالو دا بیا غږ کوم چې د الله په خاطر باندې د خپل وطن ته هغه که اعتماد لرو، کونډې لرو، مظلومان لرو. والله چې ګوره ما یو ورځ یو یتیم ولید چې ما ته خپل کور کې ډوډۍ خوند نه راکاو او دا په یو ګل نه پسرلی کېږي. او مهرباني وکړئ دغه خپل وطن ته پام وکړئ. سرمایدار یاستئ دغه قبرونه ښکاره کېږي هغې دنیا ته هېڅوک هم نه وړي او په دغه دنیا باندې خرچ کړئ او په دغه دنیا یې وزه لګئ چې هېواد او نړۍ ته ښکاره شئ. باندې غږ دی ګرانو عزیزانو دغه د بالا کونډې یتیمان دي او دغو سره مرستې او دغه وکړئ او دغه جومات او ډېر سرمایداره که بهر یې که دلته یې دغه ټول دغه وکړه دغه جومات خیر په خوشحالۍ جوړ کړئ چې په هغه دنیا هم په کار شي او په دې دنیا هم په کار شي. باندې غږ دی چې زموږ دغه ولس چې دی ډېر غریب او فقیر دی، ډېرې کونډې او رنډې او یتیمان لرو. په تاسو باندې غږ دی چې الله د رضا لپاره موږ سره کومک وکړئ او ستاسو کومک نیغ په نیغه یتیمانو ته، کونډو ته، رنډو ته، جوماتونو ته چې تشه تاسو ورته وښیئ هماغو ته به موږ لاس په لاس رسو. او یعنې ډېر هېوادوال دي چې هغه د خپل ملک دپاره خپل ولس دپاره کارونه کاني. او عزیزانو په تاسو غږ دی د شینوار واس کې وینې ولسي خیریه بنسټ نه چې موږ سره خپل کومک او مرسته او هغه وکړئ. موږ به انشاءالله لاس په لاس باندې یتیمانو ته رسو. هېوادوالو زموږ د ملګرو خبرې مو واورېدې، حقیقت سره باور په خدای وکړئ چې دا زما هغه ملګري دي چې ما سره دومره زیار وباسي چې په ساعتونو
یعنې بې معاشه او بې تنخواه خاص د الله د رضا دپاره ما سره ګرځي او د یتیم غږ د کونډې غږ ستاسو تر غوږو د رسوي غوښتنه تاسو نه چې کوي هغه د الله د رضا لپاره خاص د داسې جوماتونو په باره کې او هغه د کونډو ورنډو د یتیمانو په باره کې تاسو نه غوښتنه کوي راځئ کومک وکړئ په دې خپل وطن کې خدمت وکړئ د یتیمانو بچیانو باندې احسان وکړئ راځئ د الله جل جلاله کامیابی تر لاس ته راوړئ د دې کارونو کې چې کوم تاسو ته موږ در په ګوته کوو دې کې به ستاسو کامیابي د دنیا او د آخرت وي انشاءالله چې الله به هم نه خفه کوي ډېره مو دې وي زموږ پیج لایک زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ هر چېرته چې وایي ښه د ودان اوسئ ودي الودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر بل ته جهنم خپلو ته